د ډېر ګران مشر نجم الدین صاحب کور دی او دغه ټولو دریوزو ته دغه نظم ډالۍ. نظم عنوان دی باچا غوږ راته کښېږده. باچا صاحب هر سړی د دیر ښکلا باندې غږېږي، څوک نه وایي چې ولې او په څه باندې ورانېږي. په خاورو لږ ساعت کښېنه د خپل قام څارنه وکړه، اول مې د قلم او د کتاب پوښتنه وکړه. د کونډو یتیمانو فریادونو ته غوږ کښېږده، د دیر د پښتنو دغه سوالونو ته غوږ کښېږده. اول مې د قلم او د کتاب پوښتنه وکړه، د کونډو یتیمانو فریادونو ته غوږ کښېږده، د دیر د پښتنو دغه سوالونو ته غوږ کښېږده. ټوپک یې رانه واخله قلمونه لاس کې راکړه، مثال لکه سپرلی شه سره ګلونه لاس کې راکړه. لویږي بې هنره پښتانه د دیر بچي مې، قتلېږي بې ګناه ولې د ګل په شان زلمي مې. لویږي بې هنره پښتانه د دیر بچي مې، قتلېږي بې ګناه ولې د ګل په شان زلمي مې. څوک وایي دلته مه راځه زما دی دا ګودر، مودې وشوې لانجې دي په جیداد او په نختر. څه ویلی نه شو صیبه زموږ غټه مجبوري ده، روانه تورو تیرو په توره شپه کې زندګي ده. توی شوي بې ګناه وینو تپوس وکړه باچا صاحب، دې حال باندې مو لږ شانتې افسوس وکړه باچا صاحب. توی شوي بې ګناه وینو تپوس وکړه باچا صاحب، دې حال باندې مو لږ شانتې افسوس وکړه باچا صاحب. وران شوي پوهنتون او مدرسې نه ځان خبر کا، ای بیا وروسته ډرون کیمره زما د دیر د غره په سر کا. هارونه به در واچوي لالي اتر ګریوانه، د هر غریب په کور جنډې سورې که تر اسمانه. بیا جوړ که ورله یاره جنتونه د دروغو، دې ړوند قوم ته شروع که تقریرونه د دروغو. ته غوږ شه بیا زموږ د زنده‌باد نارو او شور ته، بیا جوړ که یو وړوکی شان سړک زموږ کور ته. د هر غریب په کور جنډې سورې که تر اسمانه، بیا جوړ که ورله یاره جنتونه د دروغو. دې ړوند قوم ته شروع که تقریرونه د دروغو. ته غوږ شه بیا زموږ د زنده‌باد نارو او شور ته، بیا جوړ که یو وړوکی شان سړک زموږ کور ته. دا فکر یاره مه کوه چې موږ انسانان یو، موږ ټول به تر قیامته پورې ستاسو غلامان یو. بیا جوړ که یو وړوکی شان سړک زمونږ کور ته، دا فکر یاره مه کوه چې مونږ انسانان یو، مونږ ټول به تر قیامته پورې ستاسو غلامان یو. مثال د دې دنیا که مقبره و مړی کښېنه، دیانه دا رښتیا رښتیا دې وژنې غلی کښېنه. دیانه دا رښتیا رښتیا دې وژنې غلی کښېنه.